د سامي سادات خطرناک خبر اعلان طالبانو ته دا چې بیا یې څه کړي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان آزادۍ جبهې په کاپیسا کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې. د طالبانو یوه عمده مخالفه ډله د افغانستان د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د کاپیسا ولایت د حصه اول کوهستان په خمزرګر سیمه کې تیره شپه د دوی وسلوالو د طالبانو پر یوه پوسته حمله کړې چې وروسته په وسلوال انخته کې 4 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د آزادۍ جبهې نن په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته یوه اندازه وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. یاد دې وي چې د آزادۍ جبهه مشري سامي سادات کوي.